درنو دوستانو نن به د هغه مشکل نه خلاصوم. تاسو به هر وخت هر چاته ورتلی چې زما پاسپورت تاریخ وګوره، زما پاسپورت په کوم تاریخ راوځي، ما پاسپورت ته په کوم تاریخ نوملیکنه کړې. اوس تاسو کولی شئ په ډېره سادګۍ او اسانۍ سره د دې ویډیو د کتلو نه وروسته په خپله وګورئ چې تاسو پاسپورت ته په کوم تاریخ نوملیکنه کړې او ستاسو پاسپورت تاریخ یا هغه اصلي فورمه به په کوم تاریخ راوځي. نو راځو د هر څه نه مخکې زه غواړم اوس په عملي توګه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل پاسپورت ته د نوملیکنې تاریخ معلوم کړئ. په لومړي سر کې زه راځم د کومه پخوانۍ فورمه چې د ما سره شته زه دا فورمه خلاصوم. په دې فورمه کې ګورئ کله چې موږ تاسو پاسپورت ته نوملیکنه وکړو نو موږ ته داسې یوه فورمه راکول کېږي چې دا فورمه موږ اصلي فورمې ته رسوي. په دې فورمه کې مهم معلومات دا دی چې لومړی د هر څه نه بارکوډ دی چې دې بارکوډ کې ډېر پټ رازونه دي چې زه به نن تاسو ته هغه روښانه کړم چې په دې بارکوډ کې څه پټ رازونه دي. په دې کې تخلص ذکر دی، نوم دی، د پلار نوم دی، د نیکه نوم دی او د زیږېدنې لمریزه نیټه ده. نو درنو دوستانو که چېرته تاسو غواړئ داسې معلوماتي ویډیوګانې نورې وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او که مې ویډیو خوښه شوه دا ویډیو ضرور لایک کړئ تر څو تر نورو دوستانو ورورسیږي. درنو دوستانو اوس نه راځم تاسو ته ښیم چې په دې بارکوډ کې کوم پټ رازونه پراته دي. په لومړي سر کې زه غواړم تاسو ته د بارکوډ په اړه تشریحات درکړم چې په بارکوډ کې څه پټ شوي دي. په لومړي سر کې P05 دا د خپله پاسپورت ریاست مربوط کوډ دی، نهمه میاشت او 1981 کال چې دا د تولد کال ښیي. دلته مې تاسو ته واضح کړي دي. خو مهم شی چې دی په د سره برخه کې دی دا کومه سره علامه چې ما تاو کړې ده. درنو دوستانو که چېرې مو ویډیو خوښه وي نو ویډیو ته یو لایک ضرور ورکړئ. درنو دوستانو په دې ځای کې موږ ته هغه څه ښیي چې په کومه ورځ، کومه میاشت او په کوم کال کې موږ د پاسپورت ته نوملیکنه کړې ده. تاسو وینئ چې په دې ځای کې ما 14/10/2023 تاریخ باندې د فورمې ته نوملیکنه کړې ده. تاسو کولی شئ چې خپل کومه فورمه چې تاسو په لاس کې لرئ خپل بارکوډ په همدې شکل تقسیم بندي کړئ او خپل د پاسپورت ته د نوملیکنې هغه دقیقه ورځ، میاشت او کال راوباسئ. د پاسپورت د فورمې د چک کولو لپاره یو براوزر خلاصوو. زه په خپل موبایل کې دا کروم خلاصوم. کله مو چې خلاص کړو په دې ځای کې به زه ولیکم په فارسي باندې فورمې آنلاین پاسپورت. دا شی به تاسو پکې ولیکئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړئ نو په دې کې به د پاسپورت سایت تاسو ته خلاص شي. درنو دوستانو که چېرې مو ویډیو خوښه شوه یو لایک ضرور ورکړئ. نو اوس موږ ته دا صفحه خلاصه شوه. په دې فورمې آنلاین پاسپورت باندې بیا کلیک کوو. دا به مو بوځي د ریاست عمومي پاسپورت سایت ته. په دې ځای کې دوه ژبې دي، یعنې که تاسو غواړئ په دري مخکې لاړ شئ یا هم په پښتو باندې مخکې لاړ شئ. زه خپله پښتو انتخابوم. دا به داخل شي د افغانستان اسلامي امارات د پاسپورت د آنلاین فورمې لارښود په دې ځای کې دی. که تاسو چېرې لاندې لاړ شئ د لاندې برخه کې، په د لاندې برخه کې غوښتنلیک کې دې ځای تاسو کولی شئ نوې فورمه ډکه کړئ. خو موږ او تاسو اوس راځو نوې فورمه نه ډکوو، البته پخوانۍ فورمه چې کومه لرو هغه چک کوو. نو لټون د بارکوډ په اساس. بارکوډ څه شی دی؟ بارکوډ کله چې موږ او تاسو نوملیکنه وکړو نو موږ ته یوه داسې فورمه راکول کېږي چې په هغې کې زموږ بارکوډ، تخلص، نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم او د زیږېدنې لمریزه نیټه راکوي. نو په دې ځای کې ما چې وخت وویل چې دا فورمه موږ ته مهمه ده، هغه په دې ځای کې لومړی په درد خوري چې موږ د دې طریقه کولی شو خپل د پاسپورت تاریخ چک کړو. نو کوم بارکوډ چې ویلی دا بارکوډ دی P05/1998 دا بارکوډ دی. نو په دې ځای کې چې موږ نه بارکوډ غواړي هغه بارکوډ چې کوم دی هغه په دې ځای کې لیکو او وروسته د هغې نه دلته تاریخ د تولد په شمسي باندې. نو په دې ځای کې کله چې موږ کلیک وکړو نو موږ ته داسې یوه جنتري خلاصه شي. په حساب د دې ځای نه موږ کولی شو خپل تاریخ د تولد په دې کې چې کله کلیک وکړو په کوم کال کې چې موږ پیدا شوي یو هغه کال لیکو. په هر کال کې چې پیدا شوي یو، فکر مثلا زه په 1978 کال کې پیدا شوی یم. دلته په دې څنګ کې میاشت انتخابوو، کومه میاشت کې پیدا شوی. مثال زه یوه میاشت انتخابوم سور او دلته ورځ کې چې څومره ورځ پیدا شوی، مثلا زه درېیمه ورځ انتخابوم. او نو په دې ځای کې لومړی د هر څه نه دلته هغه خپل بارکوډ لیکو. مثلا چا رقم دلته لیکل شوی په همدې شکل لیکو P05/001. نو کله چې موږ په جستجو باندې کلیک وکړو موږ ته به خپله د پاسپورت کومه چې نوملیکنه پکې کړې هغه
فورمه به را خلاصه شي. درنو دوستان، اوس به زه تاسو ته وایم چې تاسو خو پاسپورت ته نوملیکنه کړې او تاسو هغه تاریخ معلوم کړو چې په کوم تاریخ تاسو نوملیکنه کړې ده که نه. نو اوس به زه تاسو ته دا موضوع بیان کوم چې تاسو ته پاسپورت څه وخت درکول کیږي. د دې کار اسانه لار، تاسو به ورشئ خپل فیسبوک به راخلاص کړئ. کله چې فیسبوک راخلاص کړو د سرچ په برخه کې چې تاسو ولیکئ پاسپورت، په دې ځای کې تاسو ته معلوماتي ګروپونه پیدا شي او تاسو کولی شئ په ټلګرام کې هم دا ګروپونه پیدا کړئ. په هغې ځای کې په ورځني شکل یا په هفتهوار شکل په دې کې معلومات ورکوي چې پاسپورت ورکړه ته کوم تاریخ پورې رسېدلې ده. نو تاسو کولی شئ د هغې نه تاسو معلوم کړئ چې په کوم تاریخ مو ثبت نام کړی او د پاسپورت ورکړه، یعنې پاسپورت چې ورکوي په کومو تاریخو ته اوس پاسپورت ورکوي. نو دا کار تاسو ته ډېر اسانه کېږي او تاسو ته تقریبا وخت تاسو ته به پاسپورت څه وخت درکول کېږي. درنو دوستانو، که مو ویډیو خوښه شوي ضرور یو لایک ورکړئ او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو زموږ د ملاتړ لپاره دا کار حتما وکړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او که چیرې تاسو غواړئ داسې معلوماتي ویډیوګانې همیشه وګورئ نو د زنګ بټن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو د هر چا نه مخکې تاسو ته در ورسیږي. تر بل ویډیو د الله په امان.